اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې مطلب شاه د خیالي ګل له لوري ونیول شو او فرید ته په لاس ورکول شو تر څو پښتنې ګروېږنې ترې وکړي چې سربند ته یې بم ولې ایښی و. اوس به دا واورو چې راضیه د ملا صاحب په خبرو ولې ناراضه کیږي. عبدالرحیم زویا ته له خیره سره ځان تیار کا. د څه شي لپاره پلاره؟ د دې لپاره چې د امن د کمیټې ډلې سره یو ځای شي او په خیر سره غره ته لاړ شي، ځکه چې وسلوال 2 برخې شوي دي. ملک غني زمونږ په لومه کې نښتی دی. مونږ د هغه د کور د سیزلو اوازه خوره کړه، نو هغه وسلوال راوغوښتل. هم دا وخت دی چې مونږ غر په خپله قبضه کې راولو. سمه ده پلاره، دا به ډېره ښه شي. دا خو زما ارمان دی. ما سره وسلوالو ډېر زیاتی کړی و چې هر یو په ګوتو راشي پوستکی ترې وباسم. پوستکی زویا ته به شخصي غرض د پاره نه ځې، ته چې ځې نو د بیت المال ساتلو د پاره به ځې. که خدای مکه شخصي غرض پکې شي نو اصل مقصد به پاتې وي. د عبدالرحیم پلاره تا عبدالرحیم ته څه وویلې؟ ورته ویې چې غره ته لاړ شه. هو او یوازې دا نه ځي، د کلي نور ځوانان هم ورسره شته. الله خدای پاکه چې زما څنګه قسمت دی. تر اوسه پورې یوازې زوی سرزوری و، اوس یې پلار هم ورسره شو. ود عبدالرحیم پلاره په تا باندې څه چل شوی؟ زوی په زوره د مر خولې ته ورکې. عبدالرحیمه که لارې کښېنه قدم هم وانخلي. مورې زما مخه به نه نیسې، پرېږده چې د دې ډلې سره یو ځای شم او په دې وسلوالو باندې د خپل زړه یخ کم. نادیه و نادیه سوات رورې درغلمه. راشه اوس د عبدالرحیم خبرې واوره. بیا روان دی، هغه تیرې هیر شو. مورې هغې ته چغې مه وه، هیڅ ستونزه نشته دی. ستونزه ولې نشته دی؟ یو ځل پکې ونیول شولې، بندي شولې، څه په سخته راخوشې شوې او اوس بیا ور روانې. یا د الله تعالی نیکبختې ته اندېښنه ولې کې؟ دا ځل دومره سخته خبره نه ده، ځکه چې په غره کې د وسلوالو تعداد کم دی او ګټه به زمونږ وي. کاکا څنګه به ستاسو ګټه وي؟ غر وسلوالو پرېښی دی؟ نه پرېښی نه دی، تعداد یې کم دی. نو تاسو ته څنګه معلوماتو شو؟ نادیه لوري وسلوال نیم شوي دي، څه د ملک غني کور ته راغلي دي او څه په غره کې پاتې دي. نو مونږ وایو چې تعداد یې کم وي نو غر نیول ته آسان دی. کاکا که تعداد هر څونه کم وي بیا به هم ځانونه ځای په ځای کړي وي. خدای مکه چې بیا کومه ستونزه پیدا نه شي. زه مې د ترور طرفداره یمه، دې نه تېر شئ. نه لوري، اوس ګټلې میدان پرېښودلی نه شو او انشاءالله چې زیان به ناوړي. هغه ځل چې زمون خلق تلیو نو دوی د احساساتو نه کار اخیستی او دا ځل خبره ټوله په فکر کې ده. ښه تاسو خبرې کوئ، زه به لاړ شم چې خلک رانه لاړ نشي. خلق خو به تلی وي، خو تم لږ چالاکه شه ورپسې، ځان ورسوه. ای خی خدایه چې زه کم غم وجاړم. اوس به بیا سر او تندی وامه چې په زوی مې څه چل ونه شي. مطلب شاه وایه کنه وخت څنګه تیریږي؟ وای انجینر فریده څه درته ویم، حالت مې ډېر خراب دی. وږی یم او تږی یم. خیر دی لږ اوبه او ډوډۍ خو راکئ، مسلماني ده. هر څه به درکو، اوبه هم ډېرې او ډوډۍ هم ښه ډېره، خو بس تا دا حل په خپله په ځان راوستی دی. ته مونږ ته رښتیا حل ووایه، مونږ په تا باندې دلته څه کوو؟ پرې به دې دو، بس ځې به. ووایه مطلب شاه د بمې خودلو لپاره تا ته چا ویلو چې سربند ته بم کېده؟ زه د بم نه خبر نیم او نه د دې نه خبر یم چې چا ایښی دی. نه کنه مطلب شاه خبر یې، خو ځان دې ناګاره کړی دی. ګوره مونږ خو در باندې ښه پوهېږو
چې کار درکې شته دی نو ښه به دی چې هر څه په خپله ووایې موږ د تا نه اورېدل غواړو. زما خو درته خوله وښېدله څو ځل مې درته ویل چې زه د دې نه خبر نیم خو تاسو یې چېرته منئ بېوسه او بېکسه مندلامه خپل ظلمونه راباندې کوئ. وای خدایا وای چېرته مړ نه شمه لږې نه مې نور حالت خراب شو. وای خدایا د تندې د لاسه مې خوله وچه کلکه شوه په دې یخه یخنۍ کې د تندې نه مړ کېږم. سمه ده مطلب شاه ته مه قانع کېږه اوبه خو به درته راولېږم خو خواړه نه خواړه نه در کومه تر څو چې ته قانع نه شې او ګوره دا هم واوره چې په دې قانع نه شوې نو بیا دې موږ ته بل چل هم راځي بس بیا به په خپله قانع شې. بل چل بل به راباندې نو څه چل کوئ اوبه او خواړه خو م راباندې بند کړي دي. بیا دې عجبګل کاکا ته حواله کوو او په هغه خو ښه پوهېږې وایم داسې به دې قانع کي چې ته م وایې آفرین بیا به وایم سوال زاري کې خو بس وخت به درنه تېري. یاره صاحب فریده چې زه ګناهګار یم نو تاسو بیا په ما باندې ولې ظلم کوئ. وای خدایا تاسو ظالمانو سره مې سر دی د لږې او تندې نه خو یې مړ کړم په دې تا سره ونه شو نور به راباندې څه کوي. زړوره خانه او تا ته ویم پاڅېږه نور نموی اسمان ته راغلی چې راغلی نو څه وکمه وی څه وکم کار ته ځو کار ته خو زه در سره کار ته نه ځم دا تیږې اړول راړول زما د لاسه نه کیږي. ښه د لاسه دې نه کیږي داسې نازولې پاڅېږه کنې کوتک در پسې رالم زه جوړ نه یم ما پرېږده ته لاړ شه زه ناروغ یم. ښه اوس ناروغه شوې چې د خلکو د کورونو مخې ته یې ډزې کولې خرک روغ وي په پوزه به دې مچ نه پرېښودو مچ د سر د پاسه د سر نه منو دا ښه وه چې خدای راګیر کړي اوس انې بانې کې پاڅېږه. عجب ګل کاکا ګوره ته ښه نه کې که ښه کوم او که بد دا ما پورې اړه لري. ګوره چې څومره ته دلته ناوخته کې که نه نو هغوم نه در باندې هلته ناوخته پورې کار کوم. ښه فکر وکړه والله په نیمه شپه خو دې کار ته بوځم ته څه وې چې زه بانې وکړم او دا به مې کار ته بو نه ځي که یوه سترګه دې خاندي او بله جاړي ام بوځم دې پاڅېږه درته پاڅه. عجب ګل کاکا پرې مې ده که نه چې یو ډوډۍ دا شی خو وکم وایم په جبه به ورانه کښېنېدې په جبه ولې دا وخت د چایو د ډوډۍ دی زه ښه پوهېږم تا سهار وختي چای څښلی دی تازه ګل درته راوړی و وایم قسمت د ډېر ښه دی چې په شورا کې تازه ګل دی که زما په خوښه وې نو په والو مې درنه سرمنې سته خو تازه ګل ته دعا کوه هغه دا فیصله کړې ده چې ته به د سربن په کار کې نو اوس هغه او دغه مه کوه سیده روان شه زه له خیره. مطلب شاه تا ته مطلب شاه فریده څه راته وې خبرې نشم کولی. ولې نشي کولی نشه دې کړې که څه؟ نشه ستاسو په بند کې چاته ډوډۍ نه پیدا کېږي نو نشه به څنګه وکړم د ولږې نه خبرې نشم کولی د ولږې نه. ګوره مطلب شه دا هر څه په ځان په خپله کې ما خو درته وویلې چې حال ووایه
زمونږ تا سره نور هیڅ کار نشته. خبرې نشم کولی، زه ملامت. مطلب شه مطلب شه تا ته وایم خوله وازه که دا خواړه وخوره. خواړه راک خواړه راک. مطلب شه په قلاره چې ودې نه نښلي. خدایا شکر چې خواړه مې نه حلقه تیر شو. نورم راکه چې بخورم، ډېر وږی یم. مطلب شه دومره خواړه مې درکړه چې سا در کې وچلېده. اوس زما د ورورو یو مشوره ومنه، خپل ژوند په خطر کې مه اچوه، هغه هم د بل چا لپاره. بس د بم په هکله چې هر چا درته ویلي موږ ته یې وښایه. انجینر صاحب فریده، ما خو درته مخکې ویل او اوس یم درته وایم چې زه د بم په هکله هېڅ نه یم خبر، هېڅ. خو تاسې باور نه کوئ. نو بس نو کوه ځان سره ظلم، هېڅ حل مه وایه. تر اوسه لږه تنده وه، د دې وروسته به در باندې نوره سختیم راشي. نور ته پوه شه او عجب ګل کاکا هغه ته به ووایم چې خپل کار وکړي. میوه ګله، موږ خو د خیره سره خپل مسؤلیت ادا کړ. د دې ځای نه هم د وسلوالو څارنه وکړه او شکر دی د غره طرف ته څوک لاړ نه شولو. خو هسې د غره نه هم څه معلومات رانغې. او کنه سرداره که نو خو کوم ډز ډوزو شو، نه څه احوال راغی. زه حیران یم چې څه چل به شوی. هسې میوه ګله، ما سره خو بله اندېښنه پیدا شوه. د څه شي اندېښنه سرداره که؟ د دې اندېښنه چې ملا صاحب دې به خلک لیږلي وي او که نه. سرداره که لیږلي به یې څنګه نه وي، زه یې ښه ډاډه کړم. او ملا صاحب خو څه داسې سړی نه دی چې د خپلې خبرې نه په شا کېږي. عمر یې ډېر دی، هغه دی راغی له خیره. ملا صاحب لږ زر راځه که نه زوروره، مونږ دې د اندېښنې نه مړه کړلو. اندېښنه مه کوئ سرداره که، الحمدلله زمونږ پلان کامیاب شو. ښه کامیاب شو؟ خو ملا صاحب څنګه؟ نو خو موږ ډز واورېده، نو ډوز واورېده چې دا څنګه کامیاب شو؟ میوه ګله، زمونږ هدف هم داو چې غر داسې ونیسو چې ډز ډوز پکې ونه شي. نو ځکه مونږه د ملک غني د کور د سیزلو خبره خورا کړه. هلته چې کوم وسلوال پاتې و هغو مقاومت ونه شو کړی، د جنگ په ځای تیښته غوره کړه او غر یې پرېښودو. نو د خدای تعالی په فضل غر اوس زمونږ خلقو سره دی. شکر دی ملا صاحب چې داسې وشولو. که نه نو رښتیا درته ووایم، ما سره خو دا اندېښنه وه چې خدای مکه د تیر په شان به بیا جنگ جګړه کېږي، څوک به زخمی څوک به مړي. دې ته مې ډېره اندېښنه وه. خو چې خبره په خیر سره خلاصه شوه نو په دې ډېر خوشحاله شوم. اوس خو له خیره غر زمونږ په ولکه کې شو. ټولې خبرې باید شاته وغورځو او د غر ساتنې او قانونو په هکله فکر وکړو، هسې نه چې بیا د وسلوالو لاس ته پرېوځي. الله دې نه کي میوه ګله، په دې هکله به یو تګلاره برابرو چې مونږ د غر او قانونو سره څه وکړو. ځکه که مونږ نه وسلوال بیا غر ونیسي نو دا به زمونږه په کمزورۍ او ناپوهۍ دلالت کوي. مومن باید د یوې سوړې څخه دوه ځل ونه چیچل شي. نو مونږ به هم بیا د غره په هکله دویم ځل سهوه نه کوو چې غر وسلوالو ته پرېږدو. د نوید پلاره د مطلب شاه سره هم څه وکړه؟ ګل مینې، ما خو درته ویلو که نه چې مطلب شاه به له خیره سره نیسو او دا دی ومنو. اوس بندي دی. څه بندي دی؟
په کوم ځای کې؟ نه نه د ځای پوښتنه به یې نه کې، ځکه چې موږ فیصله کړې ده چې د ورانکارو د بندي ساتلو ځای به هیڅ چاته نه ښایو. نو ما ته هم دا خبره نه کې؟ نه، ځکه چې بیا زه په خپله ژبه کې پاتې راځم. بس اوس ته دا دعا کوه ګلمینې چې مطلب شاه موږ ته صفا صفا حل ووایي. نو تر اوسه هغه قانع شوی نه دی؟ نه نه، لا نه دی قانع شوی. خو زه خیر ګلمینې چې لږه سخته پې تېره شي په خپله به قانع شي. وی داسې وی وهل ټکول خو به نه ورکوئ؟ نه نه، وهل ټکول نه ورکوو، خو البته نوره سختي پرې راولو تر څو دې ته قانع شي چې د بم په کېښودو کې د مطلب شاه سره نور څوک وو. دا چې تر اوسه نه دی قانع شوی خو بې ګناه وی که نه؟ نه نه که نه ګلمینې، ګناه پکې شته دی، خو ځان یې غلی کړی دی، حل نه وایي. ښه چې هغه حل نه وی نو تاسو به ورسره څه کوئ؟ مونږ ته هم لارې چارې معلومې دي. عجب ګل کاکا کلي کې شته، هغه ته به یې داسې چلونه ورځي چې مطلب شاه پې قانع کړي. وی دا جبګل کاکا سره خو د مطلب شاه هسې هم جوړه نه ده، هسې نه چې هغه د والو ټکولو نه کار واخلي، او دا وهل ټکول هېڅ ښه کار نه دی. نه نه، بېغمه اوسه، موږ د وهلو ټکولو نه کار نه اخلو، خو ډارو به یې خامخا، ځکه که دا ځل مطلب شاه موږ همداسې پرېږدو نو هم به د کلیوالو لپاره سرخوږی شي او هم به د شورا لپاره. مطلب شاه د شورا پوزیسون دی، هغه باید د شورا د کارونو د ښه والي لپاره کار وکړي، نه دا چې ستونزې ورته پیدا کړي او خراب یې کړي. ځکه د اپوزیسون مطلب هم همدا وي چې کوم کار کې غلطي وي هغه اصلاح کړي. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې عجب ګل په زړور باندې درانه او سخت کارونه کوي، ځکه زړور د شورا له لورې بندي او عجب ګل ته سپارل شوی. نو د عجب ګل رویه له زړور سره ښه ده او که بده؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 10 50 50 0 6 15 30 15.